د افغانانو دپاره د ویاړ مقام رحمان حکمت چې د نیوزیلینډ انډر 19 ټیم ته کوالیفای شوی دی او ځان ته یې د نیوزیلینډ په 19 کلنو ټیم کې ځای جوړ کړی دی. ما مخکې هم ویډیو کړې وه چې د رحمان حکمت ورور فیملي ته رحمان حکمت ورور ته ډېر مبارک وي. ډېرو تپوس کړی و چې هغه ځوان موږ ته وښیه. دا هغه ځوان دی ماشاءالله دا ځواني وګورئ د خوشحالۍ احساس هم کوي ځکه ډېر زیات خوشحاله یو دا زموږ ټولو افغانانو دپاره د ویاړ مقام دی چې زموږ یو افغان نیوزیلینډ انډر 19 ټیم کې ځان ته یو ځای جوړوي. نو په دې باندې باید موږ ټول افغانان ویاړ وکړو. رحمان حکمت وروره څنګه یې؟ شکر جوړ یې؟ شکر. خوشحاله یې؟ ښه خوشحاله ډېر خوشحاله یم. ما په غټه ورځ ده ما لپاره ټول افغانان یو ځای شول او ما سره کوم خوشحالي څه وه ما سره شریک کړه زما فامیل سره شریک کړه. ما په ډېره غټه ورځ او ډېره مننه وکړه. او زیاتره زموږ افغانان تپوس کوي چې رحمان حکمت ورور بیټینګ کوي یا فاسټ بالر دی یا سپینر بالر دی که دې ټول راته په خپله ووایې. زه چې یم زه سپینر یم بیټینګ مې هم زیاده کوشش هم کوم چې بیټینګ مې نور پسې تکړه کړم خو زه چې یم د بالینګ طرف کې یم سپینر یم لیګ سپینر یم. نو آی پی ایل خو ګورې که نه؟ آی پی ایل کې کمنټري والا وي چې د افغانستان د سپینران د کوم ځای نه پیدا کړي. په افغانستان کې خو پیدا شو افغانان سپینران. دلته په نیوزیلینډ کې مې یو افغان سپینر ووتلو او بیا ځان ته ځای په نیوزیلینډ انډر 19 ټیم کې نیوزیلینډ انډر 19 ټیم کې ځان ته ځای جوړ کړی دی. دا چیرې دا زموږ زړه ټوټه ده بیرغ د موږ زړه ټوټه ده. لوبه بدل د نیوزیلینډ دغې خدا په زړونو کې خاص ځای لري. بیسټ اف لک ګرانه تا ته چې کله دې میچونه زه هم در سره ځم انشاءالله او پوره به دې سپورټ کوم. بیسټ اف لک.